د طالبانو پر ضد جګړو زور نیولی. سلام، ستړي مه شئ. د ژوند میډیا درنو لیدونکو وخت مو بخیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهم راپور ته. دا څو ورځې پرله پسې د افغانستان له بېلابېلو ځایونو داسې راپورونه ورکول کېږي چې د طالبانو پر ضد جګړو سخت شدت پیدا کړی دی. تر ټولو سخته جګړه د افغانستان په شمال پنجشیر ولایت کې روانه ده. که څه هم طالبان د یادې جګړې په اړه څه نه وایي او دا ردوي چې په پنجشیر کې د جګړه روانه وي، خو هره ورځ په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښودل کېږي چې په دغه ولایت کې اوس هم سخته جګړه روانه ده. پرون د یادې جګړې له ډګر څخه یوازې زابل ولایت ته 18 طالب جنګیالي وروړل شوي چې په وژل شوو کسانو کې یو مشهور قماندان د طلحه مولوي په نوم هم وژل شوی دی. نه یوازې زابل ته د طالبانو مړي وړل شوي بلکې هلمند ولایت ته هم د طالب جنګیالیو ګڼ شمېر جسدونه وړل شوي دي. د یوه ځایي خبریال له قبله 2 ورځې مخکې موسی کالا ولسوالۍ ته 8 تنه جسدونه ورکړل شوي وو. د پنجشیر د جګړې کیسو په رسنیو هغه وخت زور واخیست چې 2 ورځې مخکې په پنجشیر کې جنګېدونکي ډلې مقاومت جبهې له لوري دا وشوه چې طالبانو یو جنګي الوتکه یې رانسکوره کړې ده. بل د افغانستان د شمال له ځینو نورو ولایتونو هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي دي. یوه موضوع چې په رسنیو کې اوس مهال ګرمه ده د مولوي مهدي او د طالبانو ترمنځ مخالفت دی. د طالبانو مولوي مهدي ترمنځ مخالفت په جګړه بدل شوی دی. تېره ورځ داسې راپورونه خپاره شوي ول چې طالبانو بلخاب ته ځواکونه استولي تر څو مولوي مهدي او پلویان یې سرکوب کړي. بل مولوي مهدي هم خبرداری ورکړی چې د هغه په خبره که طالبان په یاد اقدام لاس پورې کړي دی او پلویان به یې پر وړاندې سخت مقاومت وکړي. دا یوازینی هزاره قماندان مولوي مهدي او طالبان ترمنځ اختلاف د هغه د ګوښه کېدو په سر رامنځته شو. څو ځله لوړپوړي طالب مشران هم د مولوي مهدي د خوشحالولو لپاره بلخاب ته تللي وو، خو هر ځل بې پایلې کابل ته راستنې شوي دي. له فاریاب بغلان څخه هم وخت نه وخت د جګړې راپورونه خپرېږي. د افغانستان له ختیځ ننګرهار څخه هم د چاودنو او نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د یادولو وړ ده چې هره ورځ پلازمینه کابل کې هم د ګڼو چاودنو شاهدان یو. یوازې پرون په کابل ښار کې 2 چاودنې ترسره شوې چې قربانیان افغان هندوان وو، او نن ورځ بیا په ننګرهار کې 13 ملکي وګړي په یوه چسپکي مان چاودنه کې وژل شوي او 15 طالبان هم ورسره ټپیان شوي دي. حیرت نه وي چې د طالبانو وروستیو کړنو په افغان ملت کې د دوی په وړاندې سخته کرکه راپارولې ده. د زیاتو جګړو لامل هم په خپله طالبان او د هغوی کړنې دي چې عام خلک ترې په تنګ دي. تر بیا ښې چارې.